مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه وخت مو بخیر هیله ده روغ جوړ خوشاله وي درنو لیدونکو موږ کابل کې شهرینو سیمه کې هغه سیمه چې دلته هم په زیاته کچه شیریخ او آیس کریم پلورل کیږي موږ به دلته هغه مشهور آیس کریم او د شیریخ په اړه تاسو ته نن په دغه راپور کې معلومات وړاندې کوو نو هیله ده د دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست همدې سیمه کې له یو آیس کریم پلورونکي سره هغه مسؤل کس سره خبرې کوو چې دوی هم دلته په زیاته کچه آیس کریم جوړوي دوی نه به د آیس کریمو په اړه وپوښتو آیس کریم څنګه جوړوي مشتریان یې څنګه دي ځکه د دغې سیمې یعنې د شهرینو آیس کریم ځانګړی نوم لري دا چې دوی دغه نوم څنګه ترلاسه کړی دی د دې په اړه به هم پوښتنه ترې وکړو سلام بیادر خوب هستی بخیر سلام علیکم احترامات شما خوب هستین بخیر هستین بسیار زیاد تشکر میشه در خدمات خود معرفی کنید مصطفی قادری هستم یک تنه آیسکریم بخش آیسکریم دینم شهرینو جور میکنم سلام احترامات به خودتان و به بیننده های عزیزتان تقدیم میکنم خیلی زیاد تشکر چه قسم جور میشه یک آیسکریم اگه جو کردن بر متاشد آیسکریم موقع است که لالا طعمای مختلف به نوای مختلف جور میشه حالا فلحال مردم خو طعم هم زیاد استفاده میکنن به خاطر که هم فصلش هم است و بر علاوه هم مزه میته دیگه واده وقتش هسته دیگه هر فصل که باشه مثلا فصل تو زمینی باشه تو زمینی مردم زیاد خوش میکنن فصل هم باشه هم خوش میکنن فصل سفید سمی آیسکریم سفید ما شما میگویل اینا میگنشه باز حالا فلحال که ما جور میکنیم تمام ماست زیاد میگیره مردم زیاد خوش میکنن تمام قیمتش چند است قیمتاش دیگه از زمین 10 افغانی که شروع میشه دیگه تا 50 افغانی هم داریم باز 100 افغانی پارسلی ها داریم 100 افغانی و 150 افغانی پارسلی که برای فامیلی 8 نفر و 9 نفر میبرن باز از شیر استفاده میکنیم از شیر هم استفاده میکنیم بر علاوه که از شیر استفاده میکنیم بوره و بر علاوه قیماق و چیزا استفاده میکنیم با اون مخلوط میکنیم میبانیم در یخچال باز یک مدت زمان که او خوب سرد کرد خود باز در ماشین چی میکنیم باز اون جور میکنیم شیر تازه است شیر تازه 100% تازه نباشه نه تازه شیر خوشگلاله که باشه باز چی شیر تازه که نباشه باز خراب باشه مشتری خوش نمیکنه هیچ مشتری باز قابل قبولش نمیشه با ترش میکنه میفهمین گرمیان به حد زیاف است با مردم به اثر مریضی زیاف مبتلا میشه مشتری چطور است مشتری ماشاءالله شکر از خدا را شکر از طرف روز کدام وقت زیاد میاد از طرف روز خو با تایم همی دیگر طرفای 4 بجه دیگه شروع میشن به خاطر که تایم های روزکی مردم باز فامیلا مردینش در کار میباشن دیگه در کار بار مصروف میشن بعد از که از کار رخصت میشن میگن بیا که با فامیلا بریم یک جای تفریح یعنی فامیلا میان دیگه مردم که دوستا و رفیقای خود از کار و بار رخصت میشن میان آیسکریم و یا نوش جان میکنن چقدر وقت میشه شما این کاروبار میکنید ما فی الحال دیگه تقریبا 6 سال میشه که کار میکنیم این با چی هستی یا که است که این خب بادام است مغز بادام است این در مکسر چی میکنیم باز در کتاسکریم میزنیم با یک از ناریال است رنگای مختلف داره با که مشتری ها زیاد خوش میکنن رنگا را ناریال خمور ناریال است با رنگاش تفاوت داره با این مکس میکنیم که اینی رنگا موجود این مزهش هم جور نه مزهش این تنها رنگش جور مزه دیگه کمتون مزه خود آیسکریم میباشه خیلی زیاد تشکر شما قربان شما وقت خوش درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې موږ سره پاتې نو موږ به یو شمېر نورو آیس کریم پلورونکو سره هم خبرې ولرو نو هیله ده د دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړي
قدرمن لیدونکو ډیره مننه کوو بیا هم ښه راغلاست په همدې سیمه کې یو حاجي صاحب سره خبرې کوو چې دوی هم دلته راغلي دي آیس کریم لپاره نو خپل حاجي صاحب څخه پوښتو چې دوی له کومې سیمې راغلي دي او د څه په خاطر راغلي وو. حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة جوړې په خیر خیرت دی. ډیره مننه کوو حاجي صاحب که په لومړي کې خپل ځان معرفي کړئ. زه حاجي زړیګل مستري یم د کارتنو نه راغلی یم د آیس کریم د خوراک دپاره. ډېر ښه د کارتنل آیس کریم لپاره راغلي څنګه دی دې ځای کې ښه دی ذایقه یې ښه ده او هره ورځ تاسو راځئ بس کله کله برابرېږو زه راځو یوازې که فامیل سره بس کله فامیل سره او کله یوازې. تاسو خپله دې ته څنګه کوم کاروبار هم لرئ که د هغې زه په اړه ورکشاپ لرم مستري یم. د آیس کریم قیمتونه څنګه دي دلته دې سیمه کې؟ بس خو مختلف دي څوک زیات اخلي قیمت یې زیات دی څوک ارزان اخلي قیمت یې کم دی. کوم آیس کریم تاسو واخیسته د ام او که د نور مې د هم والا دا مزه یې ښه ده بس ذایقه ده در چا خپل پسند دی نو تاسو چې کله راځئ دلته دې سیمې ته نور ملګري انډیوالان څوک در سره راځي؟ ولې نه کله کله ملګري برابرېږي ډله راځو سره راځئ او بالکل حاجي صاحب ډېره مننه کوم. خیر مننه ته نه هم. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په همدې سیمه کې له یو بل آیس کریم پلورونکي سره خبرې کوو چې دوی هم په زیاته کچه آیس کریم جوړوي او د دوی آیس کریم هم مختلف ډول آیس کریم لري نو د دوی نه خپله پوښتو څو ډول آیس کریم لري او مشتریان څنګه دي. سلام بیادرز خوب هستی بخیر؟ سلام علیکم خوب هستین ساعت شما خوب خیرتی است؟ بسیار خوب. میشه در قدم خود معرفی کنید؟ سیار هستم یک از کارمندای رستوران طلوع. چطور است کاربار آیس کریم؟ خوب شکر است. در این روزا بخاطر از اینکه گرمی زیاد شده شاید مشتری زیاد شده. بله یا سیزن آیس کریم است دیگه مشتری نام خدا زیاد است. چقدر جور میشه یک آیس کریم اگر به ما تشریح کنید؟ آیس کریم دیگه مواد داره شیر از هم است سیمسی این چیزا هستن. مشتری کدامش خوش میاد؟ ما کسیم سه فلیور داریم چاکلیت است وانیلا است هم هستن. باز مشتری زیاد ما کسا هم هستن. وقت هم است هم است. زیاد خوش میاد. بله یا قیمتش باشه؟ قیمتش از 20 تا شروع 30 40 50 باز بالا 100 و 200 می باشه. مشتری شما بدون از کابل میاد؟ مثلا از اولان از منطقه دوردست میان دیگه نمیفهم دیگه شاید بیان ولی مشتری داریم که از ولایت ها. خب چی که وقت میشه کاربار میکنی؟ من تقریبا اینجا 2 سال میشه هستم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین بخیر باشین. خیر ببینید بسیار زیاد تشکر. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو په همدې سیمه کې د طلوع شیریخ یا آیس کریم په نامه په زیاته کچه دوی آیس کریم تولیدوي همداشان شیریخ هم تولیدوي. د دوی دغه آیس کریم شیریخ ځانګړی نوم لري ځکه په زیاته کچه کسان ورته راځي دلته د دوی نه شیریخ آیس کریم پلوري. نو موږ به له یو شمېر نورو آیس کریم پلورونکو سره هم خبرې ولرو نو هیله ده د راپور تر وروسته زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو بیا هم ښه راغلاست په شرینو کې مونږ یوه د شیریخ پلورنځي ته راغلي یو چې دلته دوی مختلف ډوله شیریخ جوړوي او د دوی دغه شیریخ هم زیات مشهور یعنی شهرت لري زیات کسان ورته راځي او دلته شیریخ پلورلو لپاره موږ خپله له مسؤل کس سره خبرې کوو د شیریخ په تړاو ترې پوښتو څنګه جوړیږي همداشان د مشتریانو په اړه ترې پوښتو څنګه دي د دوی مشتریان. سلام بیادرز خوب هستی بخیر؟ بیادر بخیر هستی سعدمند. بسیار زیاد تشکر. میشه در قدم خودم معرفی کنید؟ شمریز هستم. شمریزا چطور کاربار شد؟ خوب است شکر. شما شیریخ جو چی قسم جور میشه شیریخ اینجا چی میگن شما؟ اینجا شیریخ است. این شیریخ است؟ آ جانا. چی قسم جور میشه جو کدن که برمو کم تشریح کنید؟ شیر وطنی دیگه شیر. کلش وطنی است؟ آ جانا. از کجا میاری بود شیر؟ اینجا به ما یک شیر فروش میاره. اونها با چی است؟ یکی از فولده است. فولده. این در شیریخ استفاده میشه؟ آ جانا. مزهش چطور میشه چه؟ مزهش. ژاله جور میشه از این. ژاله میگن؟ آ جانا. چطور مشتری شما؟ خوب است شکر. روزانه چقدر شیریخ شما جور؟
یک 20 سر شیر میره روزانه. 20 شیر. آجانا. فامیلا میایم اینجا؟ آجانا فامیل زیاد است. اینجا باز چی میخوام اینجا؟ اینجا کاسته قالب از دهی یخ میده میشه. یخ میده میگه چطور؟ یخ میده میکنیم اونجا دهی مندازیم که شیر جور میشه. قالب میشونیم و شیر یخ پخته میکنه دم بینش. اینجا باز چی هست؟ اونجا هم قالب است. شیر یخ. آجانا. چی وقت شما کاروبار میکنید؟ اینجا دیگه تقریبا یک خود دکان باید بگیم یا خود متنا. از دوش. از دکان یک 20 سال میشه اینجا جور شد آجانا. مشتری شما چطور است؟ بدون از کابل مثلا از ولایت ها میای اینجا؟ آجانا از ولایت هم زیاد است. از ولایت هم میان پیش ما. شریعه. چند از قیمت هایش؟ 80 است، 100 است، 120 است. وسط سنگل دبل. فرق میکنه. آجانا فرق میکنه. مشتری باز کدامش خوش میکنه؟ دیگه از زیادترش همین وسط خوش میکنه. قیمت چند است؟ 100 100 روپیه. آجانا. خیلی زیاد تشکر. بخیر باش. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې موږ په همدې سیمه کې یعنی د شارینا او هغه مشهور شریخ په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل ورځو د آیس کریم پلورونکو له خولې به تاسو واورئ چې دوی آیس کریم څنګه جوړوي د دې سیمې آیس کریم هم ځانګړی نوم لري. لیدونکو ډیره مننه کوم بیا هم ښه راغلاست په همدې د شریخ پلورنځي کې له یو حاجي صاحب سره چې دوی زیات وخت کېږي دغه د شریخ کاروبار کوي پوښتو چې دوی څومره وخت کېږي کاروبار کوي څنګه دی دوی مشتریان خپل حاجي صاحب ډیره مننه کوم چې موږ وخت راکړ په لومړي کې خپل ځان معرفي خوشحاله اوسئ وروره زه خپله شفیع احمد یم وروره اوسېدونکی یم د کابل یم وروره ډېر ښه سوال دی وکړو وروره موږ دغه شیدې جوړوو وطني شیدې دي او وروره جوړوي مشتریان زموږ نه خوشحاله دي زموږ د دې کار نه خوشحاله دي وروره نو موږ دغه شیریاق دی په ډېر خوشحالۍ باندې وروره مشتریانو ته خپل ورکوو او مشتریان د دې کار زموږ نه ډېر رضایت لري وروره خپله د کاروبار په اړه که راته وایي تاسو څومره وخت کېږي کاروبار کوئ؟ زما خو تقریبا یو 15 کاله کېږي چې زما دا کسب کار دی همدغه شریخ همدغه شریخ پزي زما کار دی اوس که د شریخ په اړه راته معلومات راکړئ مثلا یو شریخ څنګه جوړیږي د لومړۍ مرحلې شروع کې تر اخره شیریاق دا جوړي چې اول مرحله دغه تازه شیدې دي دای شو دا هم چې کله ویشول خپل قیام ته ورسېدلې بیا دا موږ سره بوره موره ګډوو بعد هغې بیا واوره وهو او دا قالب کې بیا شیدې اچوو نو مالګه ور وهو دا بیا ګیس کوي نو چې کله ګیس وکړو بس دا موږ په ظرف د 10 دقیقو کې دا موږ اماده کوو چې یعنی یو شریخ په 10 دقیقو کې 10 دقیقو کې اماده کېږي لکه یو ډوله شیدې چې موږ اچوو نو په 10 دقیقو کې نو موږ کله شریخ چې قابو ته توزیع کوو نو دا نو په 10 دقیقو کې تقریبا 10 دانې شریخ موږ توزیع کولی شو تاسو روزانه څومره شریخ جوړوئ او مشتریان څنګه دي څومره مشتریان درته رسېږي مشتریان خو وروره موږ ډېر زیات لرو تقریبا موږ د ورځې دغه 10 منه 20 منه یا 10 منه شیدې موږ روزانه وباسو و مشتریان زموږ د کار کې ډېر خوشحاله دي او خلو مشتریان زموږ د کار نه خوشحاله دي د شریخ نه خوشحاله دي وروره قایماق وراچو نو مشتریان زموږ خوشحاله دي زموږ کاروبار هم ښه دی روان دی ډېره مننه دلته تاسو شریخ جوړوئ دلته بیا ورته یخک یا د واوره میده کوئ او موږ هلته دلته شریخ جوړوو و هغه ځای کې واوره ورته میده کوو نو چې هلته دا شیدې زموږ یخې پرتې چې خراب نه شي هوا ګرمه ده د هوا د وجې موږ هغه ځای کې وروله دغه شیدې جوړوو هلته یږدو په بل ډرم کې چې یخي نو موږ دلته کار ماحول دا قالب دی نو موږ کوشش کوو چې دې ځای کې شریخ جوړوو نو زموږ ځای د ماحول د شیدو هغه ځای دی چې شیدې یخې پرتې وي ټولې وطني چیني خپله وطني دي تازه چیني ده او استاد دغه قالب ولې ورته شور ورکوي ډېر زیات دا د دې لپاره شور ورکوو چې د دې مالګه نه وي چې مالګه د واورې شاته چې وانه چوو چې دا لاس کونډې یا واورم چې ته میده کې نو دا ګیس نه کوي دا دې د وجه شوروو چې دا ګیس ونیسي چې کله ګیس ونیسي دا خپله شریخ ځان وتړي چې کله وتړي ځان آماده کړي او ځان آماده کړي نو چې کله آماده کړه بیا موږ یې توزیع کوو ډېره مننه کوم خیر اوسئ خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو ډېره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ ورځو د نورو شریخ پلورونکو همدا شان د آیس کریم پلورونکو نظرونه به هم له ځان سره ولرو نو هیله ده د دغه راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ
دغه چی قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دم له موږ سره پاتې وئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو راپور کې ولیدل په دې سیمه یعنې شهرینو کې مختلف ډوله آیس کریم او همدا شان شریخ جوړېدل چې په زیاته کچه مشتریان ورته راځي. دغه هلته دغه آیس کریم او شریخ هم ځانګړی نوم لري. تر بیا بل راپور پورې مو چې زه نصرت الله خوشحال حاضرېږم. تر هغې په لویه بهون کې رب سپارم هر چېرته چې یاست ښاد آباد خوشحاله اوسئ.